ډیرو ګرانو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ ټول راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس څنګه پیل کړو؟ په کومه مبارکه کلمه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډیره ښه مو زده شوې دا مبارکه کلمه. نن مو هم درس د سوال او د ځواب په ډول دی او تاسو وګورئ چې دلته یوه مور ناسته ده د خپلې یوې لور او یو زوی سره څنګه دوی ته درس ورکوي. تاسو هم غوږ ونیسئ چې د تاسو هم زده شي. ښه لور جانې، تاسو پخوانی درس څه و؟ د څه په اړه و؟ موږ تاسو د چا عبادت کوو؟ موږ چا پیدا کړي یو؟ موږ یو الله پیدا کړي یو. نور یې څه پیدا کړي غیر د موږ نه؟ ټول شیان چې په څلور طرفو کې معلومیږي خدای پیدا کړي. ځمکه، آسمان، میوې، خوراکي مواد، ټول نعمتونه، انسانان، حیوانات، ټول خدای پیدا کړي. آفرین، شاباس، دا دنیا ټول خدای پیدا کړي. او موږ تاسو پیغمبر څه نومې ده؟ زه ووایم مور جانې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آفرین، محمد رسول الله آخرین پیغمبر دی او موږ تاسو ایمان پې لرو چې محمد رسول الله آخرین پیغمبر دی. د تاسو د نن ورځې نوی درس چې زه درته زده کوم د ده د اولادو په اړه دی. محمد رسول الله 4 لوڼې درلودې او 3 زامن درلودل. اوس به زه درته ووایم د زامنو نومونه یې قاسم، عبدالله او ابراهیم نومېدل. او د لوڼو نومونه یې څه وو؟ د لوڼو نومونه یې زینب، رقیه، فاطمه او ام کلثوم نومېدې. یعنی ټول یې څومره اولادونه لرل؟ 7 اولاده یې لرل. ښه، اوس د تاسو زده شول؟ او مور جانې زده م شول. ښه، ته ووایه چې محمد رسول الله څو زامن لرل؟ 3 زامن یې لرل. نومونه یې څه وو؟ نومونه یې قاسم، عبدالله او ابراهیم. آفرین، څنګه که د زده شوي؟ او اوس ته ووایه چې څو لوڼې یې لرلې؟ 4 لوڼې یې لرلې. 4 لورانې. نومونه یې څه وو؟ زینب، رقیه، فاطمه او ام کلثوم. ډېر ښه، دغه دی د نن ورځې درس مو ښه زده شو. بله ورځ به بیا د کتابو په اړه، آسماني کتابونو په اړه تاسو ته درس درکړم. اوس نو مو وخت پوره شو. د خدای په امان. د خدای په امان.